میدان یو شوړه بهار کې خدای چې مسترګنو کې تل شي د خلکو نو سترګنو کې تل شي نو هغه د افغانستان د کرکټ سرسخت مینوال رضا خان کاکا نن ومړ. رضا خان کاکا د افغانستان د کرکټ هغه مینوال چې لنوم او چهره سره د دې لوبې اکثره مینوال آشناو او هغه ته ل ډېرې مینې د کاکا خطاب کوو. ارواښاد رضا خان کاکا د حبیب الله خان زوی د خان لمسی په 1433 هجري شمسي کال د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ اړوند نرګسي کلي کې د خان په دیندار او متدینه کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. د کرکټ سره د هغه مینه تر دې حده وه چې په خپلو شخصي امکاناتو مختلفو هیوادونو ته د ملي لوبغاړو د هڅونې لپاره سفرونه کول. د خوست کرکټ پرمختیایي ادارې له لوري په دې ولایت کې نن د هغه د فاتحې مراسم ترسره شول چې پکې د کرکټ ملي او داخلي لوبغاړو سربیره یو شمېر نورو کسانو برخه اخیستې وه. د نن فاینل په مراسمو کې مو د افغانستان د کرکټ یو غټ مینوال چې رضا خان کاکا باندې مشهور و بدبختانه چې هم د لاس ورکړو په عموما کې د یو مینوال په حیث د افغانستان کرکټ ته ډېره لویه ضایع وه. ټولو لوبغاړو په دې باندې خپله خوشحالي څرګنده کړه. یقینا دا رقم مینوال په ډېرو هیوادونو کې ډېر کم پیدا کیږي. د کرکټ ملي او داخلي لوبغاړي د هغه مړینه لویه ضایع بولي او وایي کاکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبو سربیره د داخلي کرکټ هر لوبغاړی رنګین ساتلی و. واقعیت د چې نن د افغانستان کرکټ دپاره یوه بده ورځ ده ځکه د کرکټ یو سرسخت مینوال چې همیشه یې پلیران په داخلي کرکټ کې داخلي میچونو کې همداسې خارجي سفرونو کې په خپل شخصي لګښت به د سفرونه کول. حاجي صاحب رضا خان کاکا هغه وفات شوی ده. رښتیا ده چې د هیواد د کرکټ دپاره یوه ستره ضایع ده. همیشه یې خپل ملي اتلان خپل کورني اتلان ډېر سپورټ کړي دي ډېر تشویق کول. د ده په مړینه نه یوازې مونږ کرکټران بلکې ټول د افغانستان خلک خفه دي او په دې غم کې ورسره مونږ ځانونه شریک بولو. نه یوازې چې ده به خپل ملي اتلان سپورټ کول لیکن کورني کرکټ لوبغاړي به ډېر سپورټ کول. نو په عموما کې رضا خان کاکا کم سپورټ کم مینه چې د افغانستان کرکټرانو ته ورکړې ده افغانستان ته ورکړې ده د افغانستان مینوالو ته ورکړې ده نه هېرېدونکې ده. د یادېدو د چارواښاد کاکا د کوچنیوالي څخه ملي فکر درلود او ځواناني د سالمې روزنې ترڅنګ همیش ورزش ته تشویقول چې بالاخره نوموړي نن د 1403 هجري شمسي کال د سرطان میاشتې په 14مه د 70 کالونو په عمر له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې.